تازه خبر: طالب قماندان عبدالحمید خراساني له بند څخه آزاد شو. سلام، وخت مو په خیر. پام وکئ د نن ورځې تازه خبر ته. راپورونه وایي د طالب استخباراتو له لوري د دوی نیول شوی قماندان عبدالحمید خراساني چې د خپل سرۍ او فساد له وجې نیول شوی و، له بند څخه آزاد شو. د طالبانو دغه نازدانه قماندان 11 ورځې وړاندې د کابل نظامي کمیسیون ته د وضاحت لپاره غوښتل شوی او همالته ونیول شو. هغه تر دې وړاندې هم څو ځل د طالبانو له لوري نیول شوی او بیرته خوشي شوی دی. طالبانو دغه پنجشیري قماندان ته یوه مجهزه قطعه، موټر، وسلې او نور اپراتیفي امکانات په واک کې ورکړي. خو په وروستي ځل د ذبیح الله مجاهد له لور ورته د بې کوره خطاب هم شوی و. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا مو په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.